نبی علیہ السلام فرمایي چې د هر څه سزا به الله پاک مؤخر کې، خو د مور او پلار نافرمانه له به الله پاک په دنیا کې سزا ورکړي، دنیا کې. او ورکړي دي دا مشرانو کتلي به ومئ چې څنګه سزاګانې الله پاک ورکړي. زه به درته یو قصه وکړم. علامه منذري رحمت الله علیه خپل په کتاب الترغیب والترهیب کې فرمایي چې عالم د نسابور نه حج له روان شو. حج له روان شو، مخکې به پیادل خلکو سفرونه کول. دې حج له روان دی، دې لاړ په لاره کې یو ځای کې مازدیګر مونځ وکړو. مازدیګر مونځ نه وروسته دی خپل وظیفه کې بار ناست دی او د جومات سره بار قبرستان دی. د چې وکتلل دا قبرستان کې یو قبر دی، هغه وچاودو او هغې نه یو انسان بر راووتو چې دغه انسان سر د خر دی، فقط هغه انسان ډانچه ده. هغه انسان چې کوم د 3 اوازونه د خر په شان وکړه کته قبر کړو شو. دی ویریدو چې خدای داسې دی. بهر ووتو په زر په منډه باندې چې خلکو نه تپوس وکړم چې داسې دي، بهر ته دی روان دی. بهر خلکو نه تپوس کوي ما یو منظر لیدلی دی، آیا تاسو هم دا منظر لیدلی دی که صرف الله ما ته ښیلی؟ هغه وایي څه منظر و؟ وایي زه داسې جومات کې ناسم، ما بار وکتله یو قبر چاودلی دی، داسې یو انسان راوتلی دی، سر یې د خر دی، فقط انسان دی. آیا دا منظر تاسو هم لیدلی دی که صرف ما لیدلی دی؟ هغه ورته وایي دا منظر مونږ ټولو لیدلی. دا عالم ورته وایي دا څه چل دی، دا څه ماجره ده، ما په دې باندې پوه کړئ. هغه وایي لاړ شه هغه بوډۍ ناسته ده جونګړه کې، جومپړه کې بوډۍ ناسته ده، د دې نه تپوس وکړه چې دا څه چل دی، دا څه ماجره ده. دا عالم هغه بوډۍ خواته مور جانې دا څوک دی، دا څه ماجره ده؟ بوډۍ ورته وي دا زما بچی دی، دا بچی د ده پلار په بچپن کې مړ شو، دا وړوکی غوندې پاتې شو. ما به د پردو خلکو کورونو کې جاروګیانې به مې ولې، کپړې به مې وینځلې، لوښي به مې وینځل، ما به پردي خدمتونه کول. ما د ده پرورش کو، ما دې لپاره د ده پرورش کو چې دا بچی به لوی شي، زما به خوشحالي، زما د سترګو به یخوالي. خو دا بچی چې لوی شو، دې بچی غلط مجلس ته لاړ، غلط مجلس نه د غلط اثر واغستو او دې لاړ شرابیانو سره کېناستو، دی په شرابو باندې اخته شو. ما دې بچي ته ویې بچي شراب مسکه، بچی زما خبره نه مني. یو ورځ د شراب څکلي دي راغې، ما ورته بچی شراب مسکه، دا ورته مورې زما ځواني ده، ما په ارام پرېږده، ما ته د خر په شانې مه بایلېږي. مور وي دغه خبرې ته زما زړه ته تکلیف ورسېدی ډېر زیات چې بچې ستا دپاره خو ما پردو کورونو کې جاروګیانې وولې، ما خدمتونه وکړل، ما کپړې ومینځلې او ته ما ته د خر په شان دې مه بړمبېږم. 3 مرض د دغه هلکه شراب څکل یې زیات کړ دی، مړ دی. ملګرو راوستو چې بچی دی مړ دی، قبر کې ښخ کړ دی. وایي نن 3 مرض ده چې څه ټیم دی مړ دی، هغه مازدیګر ټیم دغه قبر چوي او دی راوځي او د خر په شان توازونه کوي. الله پاک ښایي ما بیا دنیا کې موسی علیه السلام د الله نه تپوس کوي یا الله چې د مور او پلار نافرماني ته ورته څه سزا ورکوي؟ الله ورته وایي زه ورته 6 سزاګانې ورکوم. 4 په دنیا کې، 2 د مرګ نه وروسته. اولنۍ سزا به دنیا کې دا ورکم، د عمر کې به کمی پیدا کړم. 2مه سزا ده د خلکو زړونو کې به د نافرماني پیدا کړم، خلکو زړونو کې به نفرت پیدا کړم. 3مه ده چې دله چې کوم اولاد ورکوم هغه به د نافرماني. حدیث کې راځي کما تو دینو تو دانو جیسا کروगे वैसा भरोगे. څه چې کوي هغه به ریبي. څنګه چې د مور او پلار زر کټ دی هغه به تا سره ستا بچي کوي. 4مه سزا دنیا کې به دا ورکم چې دله به مرګ هغې پورې راولم نه څو پورې چې دله ما دنیا کې سزا ورکړې نه ده. مرګ نه وروسته 2 سزاګانې به دله دا ورکم. اولنۍ سزا دی چې مړ شي قبر کې واچولی شي، زه به د قبر کې د جهنم طرف نه یو کړکۍ درته خلاصه کړم. هغه کړکۍ کې به د جهنم سخورټې به داسې ورېږي لکه څنګه چې اسمان نه باران څاڅکې ورېږي، دغه رنګه به کړکۍ کې جهنم نه سخورټې د باندې ورېږي. 6مه سزا به درته دا ورکم چې کله جنتیان جنت ته ورشي او جهنمیان جهنم ته ورشي، نو زه به دله داسې برنداره سزا ورکم چې د اوازونه به جنت کې جنتیان واوري، د مور او پلار به واوري، هغه به فرشتو نه تپوس وکړي یا فرشتو دا څوک دی چې دا رنګه سزا ورته ورکول کېږي؟ هغه چې دا د مور او پلار نافرمانو ته سزا ورکول کېږي. نبی علیه السلام شب معراج په شپې باندې روان دی، ګوري ځینې خلک د اوسپنو نه د اور ستونو سره لاندې غوټ شي دي ځان کې. نبی علیه السلام تپوس کوي جبرائیل دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام فرمایي یا رسول الله دا هغه خلک دي چې دنیا کې د مور او پلار نافرمان. نبی علیه السلام حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے معاذ د مور او پلار نافرمانی چرته ونه کې اگر کې تا هغه د کور نه وباسي، مور او پلار کې ته ووهلې
مور پلار ته له سپېړه راواچوله، مور پلار ته من ګزار وکړو، کنځلې درته وکړه، مور پلار ته د کور نه ووهکلې، مور پلار ته نه مال واغوست، هېڅ خبره نشته. فرېده خو مور پلار ته چېرته جواب ورنکې، مور پلار ته چېرته مخ وانړی، داسې نه ته وایې چې زه به دا پوه کوم او کیدای شي ستا د لفظ من هغې ته تکلیف ورسي، هغه خیره وکړي درته. نبي علیه السلام فرمایي درې کسانو خیرې او دعاګانې نه رد کېږي، یو پکې مور او پلار ده چې د دې خیره او دعا نه رد کېږي. نو ازاري به شي او د مور او پلار ازار دومره بد شی دی، دا یو پم دی، پم دا چې چاته ولګېدو نو هغه به دنیا کې هم ذلیله شي، قبر کې به خو هم ذلیله شي، او دا داسې پم دی چې دا به آخرت ته داسې رسي، جهنم ته به دله رسي. دا داسې پم دی. دا د دې وایرس نه هم خطرناک دی، دا خو چې مړ شي چې ختم شي، خو هغه چې مړ شي نو جهنم ته به رسي، دا پم پسته به ته پرېږدي. نو د مور او پلار نافرمانۍ نه ځان وساتئ او مور او پلار سره چې کوم د احسان کوئ، مور او پلار قدر کوئ، مور او پلار احترام کوئ، مور او پلار سره نیکی کوئ. مور او پلار سره نیکی کول حدیث شریف کې راځي، صحیح حدیث دی، وی دا د حج نه هم بهتر دی، دا د عمرې نه هم بهتر دی، دا د نفل نه هم بهتر دی، دا د صدقاتو نه هم بهتر دی مور او پلار سره احسان کول. یو ورځ داسې چلو شو، څوک ځنې دا وي چې مونږ مور او پلار سره حساب وکړو، یا زما مور او پلار حساب ما سره صحیح نه کوي، تقسیم ما سره صحیح نه دی کړی، زما بل رور سره بل شان ته چلیږي، ما سره بل شان ته چلیږي، ما سره تقسیم کې انصاف نه دی کړی، زما خبره اوره، صحیح د انصاف به تا سره نه شي. یو محبت دی، هغه فطري شی دی، ځینې بچي سره به زیات یا ځینې سره به کمی، نور کې داسې معاملاتو کې تا سره انصاف نه شي، ستا مور او پلار دې پرېږده ورته. یو سړی و، هغه واده وکړو، چې واده وکړو نو هغه ښځې ته وایي ښځې دا زما مور ده، د دې به خدمت کوي، د دې ما من ډېر حقونه دي. هغه ورته وایي صحیح ده. هغه ښځې خدمت کو، څه وخت پس ستړې شله، وایي داسې چل دی چې ما نه خو نور خدمت نه کېږي، وي او ته داسې چل وکړه چې دا ستا د مور څومره حقونه دي دا ټول جمع کړه، یو ځای باندې دوی ته ورکړه. هغه خاوند یې دا چل وکړو چې مور راوختله، مور ته راځه ما ته حساب وکړو چې ستا ما منسا حقونه دي چې یو ځای د الله رقم. مور ورته زما ستا د ژوند ډېره اوږده قصه ده، چې الله پاک موقع راکړه ما ته به حساب وکړو، اوس ته پرېږده. نو دغه بچی چې کوم د شپې کټ ته وخته اوده شو، مور یو لوټه اوبه راړلې او د ده کټ کې واړولې، د ژمي شپه وه، دی راپاڅېدو، د وی مور دا دې څه چل وکړو، ژمي شپه ده، یخ دی، بیا د کټ کې راته اوبه واچولې، یخ اوبه دې واچولې، پورته کېږي را خلاصېږي. مور ورته وي ته ما سره د څه شي حساب کوي؟ ای بچی ما خو تا ته صفا اوبه اچولې دي، تا خو څه وخت ما ته میچازې کړي دي، تا به میچازې وکړې، زه به پاڅېدلم، ما به ته صفا کړې، تا ته به مې صفا جامې واغوستلې، بستره به مې لاندې نه بدله کړه، تا به مې ووینځلې، تا له به یخ شو، ته به مې سینې پورې نیولې، څو پورې به چې تا له خوب نه راغلی نو ما له به سر نه خوب راتونه، ته به وده وي، ما زه به ویښوم چې خدای دا چېرته بیا راپانځي. نو مور او پلار سره حساب نه کېږي. ما عرض کولو درېیمه خبره، فلا تقل لهما اف، مور او پلار ته به اف پورې هم نه وایم. ولا تنهرهما، مور او پلار له به نه رټئ. نمبر 4 ولا تنهرهما، مور او پلار له به نه رټئ. وقل لهما قولا کریما، او مور او پلار ته به ښایسته خبرې کوئ. واحفظ لهما، نمبر 6 جناح الذل من الرحمه، مور او پلار لا چې کوم دی دا خپل وزرې دا به د هغو مخکې ذلیله کوي، هغو خدمت به شروع کوي. د دې مطلب دا دی واحفظ لهما جناح الذل، چې د دوی به خدمت کوئ. هغه حدیث کې راځي چې مور او پلار خپل لاندې قدمونو لاندې جنت دی. هغه مطلب دا دی چې ته به د مور او خپل لاندې پلار خپل لاندې ځان داسې ذلیله کړي لکه دا خاوره، پس ته به تا د جنت میلاویږي. نور داسې نه چې ته کاته ځای وکړې چې جنت ته راوباسم، داسې نشته. د دې مطلب دا دی چې واحفظ لهما جناح الذل، ته لا خپل دا وزرې چې کوم دی دا ذلیله کړه، د ده خدمت وکړه.